ګرانو ملګرو، نن به موږ تاسو سره داسې ویډیو کلیپس شیر کوو چې هغه ډېر خوفناک دي او هغوی په کتو سره به تاسو ډېر حیران او پریشان هم شئ. نو ګرانو ملګرو، پښتو هارر ریل ویډیوز کې تاسو ته هرکلی وایو. په دې ویډیو کلیپ کې چې کله د دې کور یو فرد آن کیمرې سره دې کمرې ته راننوځي، نو د فرش نه یو کپړه اوچته شي. په دې کپړه کې دننه څه وینه خو بیا هم دې انساني شیپس غونته شکل اختیار کړی وي. دا ویډیو کلیپ خو به تاسو ډېر زیات خوفزده کړي، ځکه چې دا ویډیو کلیپ ما څنګه وکتو نو زه هم ډېر سخت یرولی وم. د شپې په ټایم کې یو جینۍ په دې بینچ باندې ناسته وي او بله یو جینۍ چې په دې ایریا کې اوسېدونکې وي هغه آن کیمرې سره د دې نږدې راشي، خو چې کله بینچ باندې ناسته جینۍ دې ته وګوري نو د هغې ډېر عجیبه غونته شکل وي او دې پسې رامنډه کړي. دا ویډیو کلیپ په ځنګل کې یو د تنګې لارې دی. دا موټر سایکلسټ د ډیوټۍ نه په لیټ ټایم کې د شپې کور ته رسېدو دپاره د ځنګل دا شارټ کټ لار استعمالوي او ده ډېر زیات سپیډ لګولی، ځکه چې دا ځنګل ډېر خطرناک هم دی. د ده د زیات سپیډ لګولو باوجود هم کله چې دی د ځنګل د اینډ ته ورورسي، تاسو یې د ګس طرف ته یو بوت کولی شئ په سپین ډرس کې. دا هم دغه ټایم کې د ده لپاره ډېر خوفناک مومنټ و. دا ویډیو کلیپ هم ډېر زیات خطرناک او خوفناک دی. دا کس چې څنګه دې کمرې ته انټر شي او بیډ سایډ ته بیټري ووهي، نو د بیډ په شا ډېر ناشنا او عجیبه غونته کې قسم کې مخلوق ناست وي. څنګه چې دا مخلوق ډسټرب شي او د پسې راپاسي، نو دا کس چې کوم دی وتښتي. ګرانو کتونکو، دې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ کې ضرور ووایئ. دا ویډیو کلیپ د چاینا د یو سکول دی. په دې سکول کې به اکثر له خلکو ته دا محسوسېدل چې په دې کې ساسارات شته دي. یو ورځ دا مس سکول کې لیټ شوي وي، پاتې شوي وي، اخره کې دې ته محسوس شي چې یاره څه کش کړپ راځي د کمرې نه. دا کیمره آن کړي او کمرې ته انټر شي، نو دا صحیح کې چې یاره د ټیبل په شا یو ماشوم دی چې ما نه پټېږي. څنګه چې ماشوم پټ شي، دا چې نږدې هلته کې هغه ځای ته ورشي، نو هلته کې بیا سم نه وي. ګرانو کتونکو، دې باره کې ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ کې ضرور ووایئ. دې ویډیو کلیپ کې تاسو کتی شئ چې پیرانارمل اکټیویټیز کیپچر کولو والی یو ټیم دې ځنګل ته انټر شوي وي او دې کې انویسټیګیشن کوي پیرانارمل اکټیویټیز حوالې سره. نو د دوی سامنا یو خطرناک قسمه مخلوق سره وشي چې د هغوی ټول وجود د انسانانو غونته کې وي. تاسو کتی شئ.两个不是脑袋型的脑袋，阿三还在拿砖头驱赶地心人，胆子属实不小。نو ګرانو کتونکو، دا وه د هارر کلیپس باره کې زموږ یو پوره کمپلیټ ویډیو. که ویډیو مې خوښه شوي نو لایک، شیر او سبسکرایب ضرور کړئ. ملاویږو به انشاءالله یو نوې ویډیو کې. الله حافظ.